اواز لږ تیز رو باسه که چا سره ورسره کېږي اندازه نو مې ښه خبره وکړه نه نو بس نو مې نشته لږ اواز خولې نه رو باسه که نه یو بل سره دیاړي کوم خره شولم یا خره چلې خرو کار کوي نیغېږه خو مه رښتیا وایي ظالمه کیمرې ته وخانده کیمرې ته وخانده ته اوس هم د بشکال توتي خلکو ما سره امداد وکړه د ګرانۍ باره کې څه وې بس هر څه ګران دي نو څه به وکړو غریبي ده بس وخت تېرو ورسره لږه ډېره خورو څه ملاوېږي که نه وي سمولو پناه هم سمولو شپې ورځې پناه تېروو نه لږ اواز رو باسه او ګراني چې دومره ده پوه شوې وروره نو سترګو چې وچې کار دې نشته دی نو د خرچې مرچې څه کوي زه ولا یو بل نه قرض راخلو یو بل نه قرض پار کوو کله خو به خدای ورکړي مړه تر کومه به د خلکو نه قرضونه اخلي یار قرضونه خو هم ټول عمر خلک نه ورکوي چې قرض نه درکوي خلک بیا ته څه کوي بس ولا چا نه مې قرض دې وخت کې نه دی وختې دې شپو ورځو کې بس یو ځل بل هلک راته انداز کړی و چې دا دې څه وایي چې هله مې قرض نه دی ورکړی ته خو به قرض اخلي ما ته راکړی و نه واپس مې هم ورکړی هغې دوه ځله راکړي ما ته لکه بیا تا له چې چا درکړي لکه تا بیا واپس نه دی ورکړی قرض ځان پسې پردی قرض بخي نه نه په خپله راته پرېښوي هیله به ته وه چې دې ته راغله چې وروي به خو ده نه بسانو بس دا پیسې ته واپس ووایه سره او اخره دې څنګه مړه شوي دا خو مو ووایه که نه خو ما بس دیاړي کوله بس خپای ماته شوه ولاړم باړه کې دې خوا ګوره دلته خبرې کوه هغه نه ښکاري چې ستا خر روره چجه پې راپرېوته روره کمر یې مات شو کمر پې راخوایه شو کمر پې راخوایه شو ماته شو هغې کار نه کولو نه ګاه خوړه نه څه کولو بس ګناه وه پادابېدو به تکلیف وویل تا ویل لاشه بس ختم یې که شپې درد را و بیمار و دوه خره دي وروره پوه شوې دواړه درنه مړه شو وروره کار مار هم نشته دی وروره څو بچي دي دي ما خدای څلور لور بچي دي هلکان دي چې لکۍ دي درې لکان دي مې لور ته وړه نه لږ اواز رو باسه ظالم اواز دې نه روځي اول وایي سوچې نه توتي خپله وخاندي لګیا دا به دې کټ په خیر دی نه نه بس خرې چې حلال کو هغه یې بیا لړه کو هغې څه کولو او ټټې کې دې خون کړی دی چا ویل څه دې کړي دي ولامبا ملګرو نو دا مه بندوه که نه یار ملګرو نو دا ودرېږه انده ما سیریس شه ملګرو دا تاسو وکتو سمچې نه توتي دی وروره پوه شوې که کار دله میلاویږي نو دا یې نه کوي دله کار میلاویږي نو دا یې نه کوي وروره پوه شوې او بس ګرځي وروره پوه شوې تیار یې پسې که چا وله تیاره ورکړه خو هغه خوري په تیاره چا ور نه کړو نو بس الله مالک دی زه دا کار دې صحیح دی ښه بس مونږ به خلکو له دا اپیل کوو چې الله پکې دله برکت واچوو ځه غلام